سلامونه ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو تر واک لاندې په روغتیایي سکتور کې ستونزې او چا وایي پر خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمېر به 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو د یوناما راپور د مقاومت جبهې دا راپور مغرضانه بللی. د جنایي پیښو زیاتوالی خوست کې ناڅرګندو وسلوالو د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي. او د امریکا د مالي مرستو 90 ورځې ځنډېدل روبیو د ژغورنې مرستې معاف کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی چې په 2015 کال کې به په دغه هیواد کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 3.5 میلیونو ته پورته شي. اوچا د سهشنبې پر ورځ پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې نویو زیږېدلو ماشومانو او میندو ته مغذي خواړه چمتو او له هغوی بشردوستانه ملاتړ زیات کړي. نوموړي بنسټ ټینګار کړی چې دا ډول ملاتړ کولی شي کورنیو ته صحي خواړه او ورځني اړتیاوې برابرې کړي. اوچا له دې وړاندې ویلي وو چې په 2015 کال کې به کابو 22.9 میلیونه کسان بشردوستانه مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته په افغانستان کې د دغه هیواد تر ملاتړ لاندې ډېرو بنسټونو خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د مقاومت په نوم جبهې د یوناما دفتر وروستي راپور ته په غبرګون کې دغه راپور مغرضانه او د طالبانو په سرچینو ولاړ بللی دی. دغې جبهې د سهشنبې پر ورځ پر ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یوناما ادعا بې بنسټه بللې او رد کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د مقاومت جبهې په خپلو پلان شویو بریدونو کې هڅه کړې په مستقیمه توګه طالبان په نښه کړي. دغه جبهې د افغانستان د خلکو ملاتړ او ساتنه خپله ستراتیژیکه موخه بللې او ټینګار یې کړی چې عملیات یې په داسې ځایونو کې ترسره کړي چې ګڼه ګوڼه پکې نه وه. نوموړي جبهې له یوناما غوښتي چې د یوې نړیوالې ادارې په توګه خپل اعتبار وساتي او د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د مقاومت جبهې همداراز ویلي چې غوره ده دغه بنسټ د طالبانو سلګونو ورځنیو جنایتونو ته پاملرنه وکړي. دې جبهې ټینګار کړی چې چمتو ده له یوناما سره د بې پرې او مسلکي څېړنو په مستندولو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوناما په خپل راپور کې ادعا کړې چې د ملي مقاومت جبهې په خپلو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان رسولی دی. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مقاومت جبهې وخت ناوخته په بېلابېلو ولایتونو د دې ډلې پر جنګیالیو بریدونه کړي دي. په خوست کې ځایي سرچینې وایي چې ناڅرګندو وسلوالو په دغه ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي دي. سرچینو سهشنبه د صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه نن شپه د خوست علیشیر ولسوالۍ په بوخانه سیمه کې شوې ده. د سرچینو په خبره دا کسان په ډزو وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې چې په وژل شویو کې 3 ښځې هم دي چې د دې ډلې یوه ښځه امیدواره وه او 3 ماشومان یې په نس وو. سرچینو ټینګار کړی چې ناپېژانده وسلوالو د دغه کسانو له وژلو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. ورته مهال طالبانو یو کس په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کسان ولې او د چا یا کومې ډلې لخوا وژل شوي دي. په هېواد کې د جنایي پیښو له زیاتېدو وروسته د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ننګرهار کې هم ناڅرګنده وسلوالو 2 ورونه وژلي وو. د لږ تر لږه 3 میاشتو لپاره د امریکا مالي مرستو له ځنډېدو وروسته د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ژغورنې مرستو لپاره د معافیت امر صادر کړی دی. رویدادهای د چهارشنبې پر ورځ راپور ورکړی چې روبیو دا امر تېره ورځ صادر کړی دی. د رویدادهای راپور پر بنسټ مارکو روبیو تېره جمعه د خوراکي مرستو په ځانګړې توګه د سوریې او سودان لپاره هم معافیت وضع کړی و. ورته مهال CNN راپور ورکړی چې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د مرستو ځنډېدو فرمان په لنډمهالي ډول ځنډولی دی. پر امریکا د ټرمپ له واکمنېدو وروسته دغه هېواد د بشرپاله مرستو په ګډون ټولې مالي مرستې ځنډولي دي. د دغه اقدام موخه د امریکا د مالي مرستو ارزونه بلل شوې څو په ډاګه شي چې دا مرستې تر کومې کچې د واشنګټن په ګټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مالي مرستو ځنډېدو د یو شمېر سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې مرستندویه بنسټونه اغېزمن کړي دي. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامه.